السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو زده کوونکو ښه راغلاست. څنګه یاستئ؟ جوړ یاستئ؟ مننه. زه هم ښه یم، کور مو آباد. ګلونو زده کوونکو تیرو درسونو کې مې درته کورنۍ دنده درکړې وه او درس مو د بریالي په هکله و. ما تاسو ته ویلي چې اووه پوښتنې وي ستاسو په کتاب کې په 25مه صفحه باندې. تاسو ته مې ویلي چې هغه به په کتابچه ولیکئ او ځوابونه به یې ورکړئ. آیا تاسو دا کار کړی؟ آفرین. ښه، او چا نه ده کړی؟ دا کار اوس ګډوډ شو. چا چې نه وي کړی د هغه جزا به دا وي چې د بریالي درس چې تاسو یو ځل لیکلی 2 ځلې به دویم ځل به یې ولیکئ. که مو ونه لیکه نو بیا زموږ تاسو ترمنځ به سخت اختلافات وي به؟ ښه، خدای مه کړه. نو کورنۍ دندې به ترسره کوئ، ځکه که کورنۍ دندې ترسره نه کړئ نو بیا به زه هم درنه خفه یم او تاسو به هم وخت هسې عبث تیر کړی وي، چټي به مو تیر کړی وي. سمه ده؟ نو دا کار به م کړی وي او له هغو چا نه ډېره زیاته مننه کوم چې دوی تل کورنۍ دندې ترسره کوي، له مهالویش سره سم راځي، کینی، قلم، کتابچه له ځان سره لري او نور هغه توکو ته لاس نه وروړي چې هغه د درس د اخلال سبب ګرځي. سمه ده؟ ګلو زده کوونکو کتاب خو به درسره وي. کوم کتاب؟ پښتو دري بیالوژي. آفرین. د پښتو کتاب د دریم ټولګي کتاب به تاسو سره وي او دا ځل به موږ تاسو 14 لوست له خیره سره لولو. څوم لوست؟ 14 لوست. ډېر په زړه پورې او ښه عنوان دی. عنوان مو څه دی؟ د مور او پلار حقونه دي. د مور او پلار څه شی؟ حقونه دي. مور او پلار یا موږ ورته والدین هم وایو، صحیح ده؟ یعنې د مور او پلار چې دي حقونه دي. معنا دا ده چې هغوی په موږ څه حق لري، یعنې د هغوی اولاد چې موږ تاسو یې پیدا کړي یو نو په موږ یې حق څه شی دی؟ موږ باید د هغوی ته څه شی وکړو، ځکه هغوی حق لري. هغوی داسې وګړي دي، داسې دوه وګړي دي د دې نړۍ ډېر با ارزښته کوي چې هغه موږ بیا هیڅکله څنګه کولی شو نشو پیدا کولی. موږ به ورور خور شاید پیدا شي، خو مور او پلار به تنها یو وي او موږ به دغه مور او پلار کله مو چې خدای مکړه له لاسه ورکړل نو بیا به زموږ د هغوی د دعاو نه، د هغوی د رحمت نه به څنګه وي چې الله تعالی په موږ باندې کوي محروم پاتې شو. نو راځئ هغه کارونه وکړو په ژوند کې چې زموږ تاسو مور او پلار هم ژوندي وي، زموږ تاسو په بدن هم غښتلی وي، پیاوړی وي. اول باید د هغوی حقونه وپېژنو چې د هغوی حقونه یا آداب چی دي. نو ځکه موږ تاسو وایي مور او پلار او د مور او پلار آداب، یعنې که هغوی څه شی دي، حقونه یې چی دي، آداب یې چی دي، هغوی سره باید موږ کومې مرستې وکړو. دلته له ما سره یو بیت دی د مور د ورځې په هکله دی، بیا به په هغه ورځ هم وایو. وایي بېګا مې ښکل کړل قدمونه د مور، بېګا مې ښکل کړل قدمونه د مور، د شپې مې خوب کې جنتونه لیدل. څومره ښه. وګورئ بیا یو ځل وایم، بېګا مې ښکل کړل قدمونه د مور، د شپې مې خوب کې جنتونه لیدل. وګورئ یعنې معنا دا ده چې د مور د پلار ارزښت دومره زیات دی چې موږ تاسو جنت ته نږدې کوي. وایي له مور څخه پوښتنه وشوه چې جنت وایي چیرته دی؟ د مور د پښو لاندې. چا پوښتنه وکړه چې مورې ولې دی جنت په غیږ کې نه دی چې ستا د پښو لاندې دی؟ مورجانې ورته ځواب ورکړ، زویه ما وایي جنت کېښود او ته مې په غیږ کې واخیستلې. څومره قوي خبره ده. وګورئ د مور او پلار قدر موږ تاسو هیڅکله نشو پوره کولی، ولې موږ تاسو به دا هڅه کوو چې د هغوی حقونه پوره کړو. حقونه یې چی دي؟ کله چې زموږ تاسو مور او پلار مریض وي او یا هم هغوی بوډا شي نو موږ تاسو د هغوی لپاره د خوراک برابرول اولنۍ او اړینه دنده ده. هغوی ته باید موږ خوراک له هرې نګاه نه وي چې هغه حلاله او قانوني لارې باید هغوی ته څنګه کو پیدا کو. د هغوی د لباس خیال باید وساتو. څنګه چې په ماشومتوب کې زموږ د لباس خیال ساتلی، همدغسې باید د دوی خیال هم وساتل شي. بل دا ده چې وګورئ کله چې هغوی بیمار وي باید د کور کارونه موږ تاسو ترسره کړو. په دې باندې موږ څنګه کیږو؟ نه کمیږو او نه موږ ورباندې بوډایان کیږو. نو همیش باید څه وکړو؟ موږ تاسو د مور او پلار احترام، که هغه خوراک وي که هغه ډوډۍ وي، څنګه کو ترسره کړو. بل د مور او پلار احترام به هغه وخت کوو چې هغوی څنګه وي
کله چې هغوی په اتاق یا کوټه کې ناست وي باید موږ تاسو په لوړ آواز باندې خبرې ونه کړو، یعنی د مور او پلار دواړو خبرو ته څنګه شي غوږ ونیول شي. ګورئ درنو زده کوونکو، موږ ماشومان وو، موږ پلرونو رالوی کړو، موږ له مور له موږ سره سختې شپې تېرې کړي دي، موږ مریضان وو، موږ ته به خوب نه راته، بیا هم مور به زموږ تاسو زنګو زنګوله، مور به زموږ تاسو چې کول، موږ تاسو لباس به یې پاکول، زموږ تاسو ځای به یې پاکول، زموږ تاسو جامې به یې راپاکولې، حتی مور به مو خواړه نه خوړل خو چاته به یې ورکول؟ اولاد ته. نو موږ هغه څه چې نن زموږ تاسو مور او پلار ورته ضرورت لري باید د هغوی سره چې وکړو کومک او همکاري وکړو. که هغوی ډوډۍ غواړي ډوډۍ ورته ورکړو، که هغوی لباس غواړي لباس ورکړو. څنګه چې زموږ پالنه کړې څو چنده باید د دوی پالنه وشي. تاسو پوهېږئ موږ تاسو مور له موږ تاسو نه یو ښایسته کور نه غواړي، موږ تاسو مور او پلار زموږ تاسو نه ډېرې پیسې نه غواړي، زموږ تاسو مور او پلار زموږ تاسو نه ښایسته موټر نه غواړي، زموږ تاسو مور او پلار زموږ تاسو نه ښه خوراکونه نه غواړي، بلکې زموږ تاسو مور موږ غواړي تل غواړي چې موږ دې خوشحاله واوسېږو. نو دا چې موږ خوشحالي غواړي موږ باید د دوی خوشحالي وغواړو، یوازې د هغوی خبره ومنو او د هغوی قدر وکړو. دا راغلی چې د مور په مخ کې باید د اوف کلمه هم ونه ویل شي، یعنی معنا دا ده چې د مور خبره د پلار خبره هیڅکله باید څنګه کو رد نکو. هغه موږ ته تل ښې لارښوونې کوي. مثلا مور او پلار موږ ته وایي چې همیش باید منځ وکړئ، موږ باید د هغوی خبره په ځمکه ونه غورځوو. کله مو چې د هغوی خبره په ځمکه وغورځوله نو چې کېږي له ډېر تاوان سره به څنګه شو مخ شو. تل زموږ تاسو مور او پلار موږ ته وایي چې ښه خواړه وخورئ، په خپل وخت ښوونځي ته لاړ شئ، جامې بدلې کړئ، پاک کالي واغوندئ. ولې موږ ته دا خبرې کوي؟ دا خبرې ځکه کوي چې هغه غواړي چې دغه د موږ بچیان د دوی بچیان څنګه شي ښه رالوی شي. وګورئ تاسو ته یې تلویزیون ایښی، تاسو ته یې اوس اتاق برابر کړی، تاسو ته وایي چې کتابچه دې شته، قلم دې شته. ولې درته وایي؟ ځکه غواړي چې ته هم یو په راتلونکي کې ښه سړی شي، لوړ شخصیت له تا نه څنګه شي جوړ شي. ځکه ته به سبا ډاکټر وې، ته به سبا چې وې انجینر به وې، ته به سبا په اقتصاد کې کار کوي. بل دا ده چې زموږ تاسو مور او پلار همیش کوشش کوي چې خپل ماشومان څنګه وساتي، خوشحاله وساتي. نو موږ باید دوی خوشحاله وساتو. حق یې دا دی چې د هغوی سره ظلم ونه شي، د مور او پلار سره جنګ او جنجال او بدې خبرې ونه شي. هیڅکله موږ تاسو ملامتیا په پلار ور واچو. کله چې زموږ تاسو پلار په لاره روان وي موږ تاسو باید د هغه نه مخکې لاړ نه شو. موږ تاسو د پلار نه باید د نورو خلکو په مخ کې تیزه خبر ونه کړو. کله چې موږ له پلار سره خبرې کوو یا مور سره خبرې کوو ډېر په نرمه لهجه باید شي وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو. ګلو زده کوونکو دغه انځور ته چې کله کله زه ګورم ډېر زیات مې خفه کوي. په دې انځور کې ډېره زیاته بېوزله کورنۍ ښکاري، مور او پلار دي، خو بیا هم د دغو مور او پلار سترګې خپل اولادونو ته دي. ما تاسو ته وویلې چې مور او پلار څه غواړي؟ ښه خوراکونه، بلډینګونه، کورونه، موټرې نه غواړي. هغه یوازې خپل ماشوم نه غواړي چې د دوی حفاظت وکړي کله چې دوی ورته چې کوي ضرورت لري، اړتیا لري. او بل غواړي چې خپل ماشومان یې څنګه وي خوشحاله واوسېږي. ګورئ څو نقطې وایم تاسو ته چې باید هغه د مور او پلار په حقونو کې باید له لاسه ورنکړي. اول دروغ ویل. ګلو زده کوونکو هیڅکله باید مور او پلار ته دروغ ونه وایو. کله چې مور او پلار ته دروغ وایو دوه نقصان کوو. یو خو به مور او پلار ناراضه شي، او بل خدای تعالی په چا لعنت ویلی؟ په هغه چا چې هغه دروغ وایي. ځکه په قرآن کریم کې وایي لعنت الله علی الکاذبین، یعنی په هغه چا د لعنت وي چې هغه چې وایي دروغ وایي. نو دوه تاوانه کوو، نو زموږ ژوند به څنګه وي؟ خراب وي. بل دا ده چې موږ به نه تنها مور او پلار ته بلکې هیڅ چاته به دروغ نه وایو او تل به په حقیقت ورسره خبرې کوو. بل دا ده په احترام خبرې. ما تاسو ته مخکې ویلې کله چې موږ تاسو د مور او پلار سره خبرې کوو ډېر په احترام په ټیټ آواز باندې باید په هغوی باندې تیز خبرې ونه کړو چې ولې دې داسې کړي، ما ته دې څنګه دا وویلې، څنګه دې دغه شیان باید هېڅکله مور او پلار ته ونه ویل شي. همیش په ډېر قدر، په ډېر درناوي، په ډېر احترام د هغوی سره چې وشي خبرې وشي. سمه ده؟ بل د هغوی خبرې منل.
د هغوی خبرې څنګه کول؟ د هغوی خبرې منل. هغوی به موږ ته وایي چې ښوونځي ته لاړ شه، موږ باید لاړ شو. جامې بدلې کړه، راشه زما سره کومک وکړه. هغه به تا ته وایي چې جنګ مه کوه، هغه به تا ته وایي چې ویده شه. ته باید څنګه شي؟ ویده شي. نو باید د هغوی خبرې څنګه شي؟ ومنل شي. بل به څه وي چې موږ تاسو د خپل کورنۍ په وړاندې ترسره کړو، هغه به دا وي مرسته یا مرستې. موږ باید د خپلو والدینو سره یا مور و پلار سره د کور په کار کې، که هغه د موږ تاسو پلارجان په پټو کې کار کوي، باید پټو کې ورسره کومک وکړو. له مورجانې سره د کور په کارو کې کومک وکړو. که زموږ تاسو پلارجان دکان لري، په دکان کې، که موټر لري، په موټر کې، یا په هر شي کې چې زموږ تاسو توانایي وي، باید کومک ورسره وکړو. ځکه موږ تاسو باید د مور و پلار څخه چې لاسته راوړو؟ د هغوی دعا یا دعاوې. کله چې موږ تاسو د هغوی دعاوې لاسته راوړو، موږ تاسو به په ژوند کې هیڅ کله څنګه شو؟ ناکامه به نه شو. موږ تاسو به تل تر تله بریالي غښتلي به اوسو. ژوند به مو له خوښیو ډک وي. ګورئ هغه وګړي چې هغوی پلار او مور دعاوې نه دي کړې، بد دعاوې ورته کړې دي، نو هغوی ټول ژوند په سختو کې تیر شو. سمه ده؟ بل وهل. ډیر اولادونه ما لیدلي چې په خپل مور او پلار باندې چې کړي لاس اوچت کړی. هیڅ کله به دا هڅه حتی په فکر کې به هم نه راځي چې زه به مې خدای مکړه په خپل مور او پلار باندې لاس اوچت کړم. اکثره وخت شاید زموږ تاسو مور او پلار په یو خبره کې غلط وي. خدای ویل نه دي چې موږ تاسو خدای مکړه خپل مور او پلار باندې لاس اوچت کړو. کله چې د په مور او پلار باندې لاس اوچت کړه، په هغه ورځ پوه شه چې ته انسان نه یې. ګوره ډېره قیمتي خبره کوم، بیا یې وایم، هغه ورځ چې په مور او پلار باندې لاس اوچت کړه، په دې پوه شه چې انسان نه یم. نو کوشش وکړه چې انسان پاتې شي. یعنې معنا دا ده چې دا کارونه باید وکړي. همداسې نور هم حقوق دي، 15 نور حقوق یې تاسو پیدا کړئ، په کتابچه کې ولیکئ. بیا به انشاءالله زه ورباندې بیا خبرې کوم. نو په راتلونکي درس کې چې په 26 مخ باندې پروت دی، یو ځل دا ولولئ. کله مو چې ولوسته، له هغه نه وروسته به بیا کومې کلمې چې سختې وي هغه څنګه کوي، هغه به تاسو کرښتې لاندې کش کړئ. نو ما ته اجازت راکړئ د خپل مور و پلار قدر وکړئ چې ژوند مو له خوښیو او بریالیتوب سره ډک وي. خدای مو مل شه.